اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کوو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې بسې کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره به بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د درېیم او د څلورم سوچ کوي هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله دې ستاسو مل شي. وخت تیر شوی اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره ملوي شي هغه ورته وایي ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، او پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شوي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دلته چې له دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که څه دا چې د یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابېږي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي الله لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئی وینځه چې ځان آزادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما آزاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله څه لږه کمزوري شوې غوندې کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت هغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبره چې په زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول چې چلې نه دا بده خبره د سن پاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ورته دا واده وکړو د نکاح دې ولې وتړل ولې دې ولې وتړله خو چې هلک او جنۍ دې یو بل سره ملوي شي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو 3 ورځې لا 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوي ده چې یو ورځ د خبره راغلې ده خو بیا پکې مغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرولو ته پکې څه ضرورت دی؟ وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی د هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي. مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه ویلي نه دي مېلمانه که په دغه ورځ ناست څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته وردننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم اراده ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي. او جنیل هم پکار ده چې ځان څه کړي؟ ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترڅ وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کړو، لاسونه به یې لمده کړو، په دې ویښتو کې به یې څه ویله ږیره به برابر کړه. دا شاګردانو ته یې وروسته پوښتنه وکړه چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې؟ هغه ته یې وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم، ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي، نو داسې به د هغې هم دا خوښه وي که نه. نو چې اوس سړی وردنې شي او د خولې نه نسوار وبینځي، د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس سیدې په دې ښځه باندې ولګوي، دغه نه هغه څښا وي نه هغې ته لاړ شي. ښه چې دی په دغه شپه وردنې شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک ژېړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ولګي کوم چې هغه څښا وي نه راځي، دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی، دا خو له ده سیټ کړی دی، واده دی، نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دی. دغه شان زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په دې جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی، د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر دی. نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي، د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان وي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نو ده به ترې زړه تور شي. یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ څکلي او د خولې نه د څښا بینده لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي، د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي، بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي، نو اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي، دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وایي په ښځه باندې څوک سلام نه اچي ځکه چې سړی کمزوری ښکاري، خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې کې چې څومره غیرت نور له په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه وایي افشو السلام، سلام خور کړي، خور یې کوي. که د واده په شپې او که نور ورځې به کور ته ځې کار دې سلام واچوه. ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم، دې سلام څه مطلب دی؟ سلامتیا دې پته، نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه، ته په سلامتیا کې زما د طرف نه، او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو. نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کوروالی نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی، نه، ته به کښېني د ښځې سره، د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کوروالی شروع شي. ته به سلام واچې، د ښځې سره به ښه په ارام کښېني، ښه په ښکلې طریقې سره، او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي. او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره څه خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي، او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي، څه خوند به کوي. او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي. تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناستې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټولو ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو اثر به وشي. ښه جنیل هم پکار چې یو هدیه یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ول هم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم څه خوشحاله شي.
بیرورو د هغې سره خبرې شروع کی. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عائشه رضی الله عنها نو ما تیاره کړې وه، عائشه رضی الله عنها ما تیاره کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم له ما لوښی ورکړو د پیو. نو رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عایشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو زه ورته قهر شو او زه ورته قهر شوم ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی تا چې دی سر دې کوز نیولی. بیا هغې هغه لوښی واخیستو هغه پی وسکو او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي. چې څوک پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که به دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به سجل وکړي اول به دې ښځې له څه ورکړي بیا به د هغې سره په ارام کښېنې په د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي. زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. صحیح ده دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو صبر وکړه. نوي ده نوي جنۍ ده عمر به کمی یریږي لږ رعب پرې دی کښېنه سره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړم. دا اول د تقریر شروع کړو نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې مې یو طریقه مثال کې تو سره کښېناستې نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس مایلاس کېوي. د هغې په لاس مایلاس کې دې سره هغه مینې محبت هغه کم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دی چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي. چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې زه خواږه څه دې ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به راسره دې سال وکړم چې چا راسره کړی نه وي. بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاق کړي به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره ته به د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به یې دغه کړم. دې پیسو ته ضرورت څه دی؟ د هغې سره به ته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي؟ په منځ باندې. دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي. او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربیع دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابي که نه وي؟ دا به کامیابي. ځکه چې شروعات د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټینګ کې د به دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې یا الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي ته پکې برکت واچوې ته ماله طاقت راکړې ته ماله توفیق راکړې څومره ښکلی ژوند به د دې سړي دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي اکدم او د سړي سره ملو شي لازم په هغې باندې روی وبي نو که بالفرض د ښځې دې منع کړو چې نه نن به نه کوو نو دی به څه کوي؟ خپله به یې راټینګ کړي؟ نه په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې دا ښځه په روب کې ده په یره کې ده هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي اوس دې به هم ځان غلی کړي. دې ته سنجیده انسان وي، هوښیار انسان. ګورې هوښیار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالاتو سره چې دی ګزاره کوي او د هغه په حالاتو باندې پوهېږي. د مخامخ سړی اوس په یره کې دی پردۍ زنانه اکدم په ما پسې راله
او یک زما کور ته راځي خیر زما گزاره وکړه لکه دولت دعوت ورکو او هغه انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغه انکار ونکړو او د کورواله کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی د کورواله نو کورواله په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې منع کړی د زناورو په شان एकदम ډز او کورواله شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یې چې هغې دپاره به کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان به وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده ښیي ورته که نه ښیي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول پرې موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحالي نه د کوروالې نه مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلی د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي دروغ حرام دي چې وایي د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت دپاره خو بس نه څه وایي که نه نو اوس دې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ اجازه شي ووایه خیر ښه دې ورته ده ووایه څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه یې دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېرو دروغ یې ووایي د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه دی چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېدې داسې یو خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یې وبلته ښځې دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو وایي زه به مړه شم دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې پرې مینې وي هغه څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه بیا وروسته وایي ښه دی چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا هغه خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امید چې کټ کړی در وایي نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به دې شي بې عزته کړي او قار کړي نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موږ دې یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیه الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم دا دوا به ووایي او زه دواګانې یادې کړي او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکوې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته
او شیطان دغه لري ساته. رسول الله سموي ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکول. څومره غټه فائدې د معمولی ورغه ته کې دوا ده. دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نسی د شیطان او په حفاظت کې دغه نه به محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې وسړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی په کې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې په دلیل سره الله وی نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له څنګه راځي ولا ځکه ماته اوس څه مخکې چې څوک بدانوي چې شیخ صدا مسلوري بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي خزي ستاسو فصل له فصل له څنګه راځي ولا نه کدی د شاده طرف راځي. د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې په دبور کې کورواله کوي، د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي یا د مخې طرف نه کوي یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس ته چې کومه طریقه د جایز ته په شریعت کې. او پای کې وته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ویما پای کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن، ته د بوتانو عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتاب. نو د اهل کتاب بزان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه دا سره کتاب. نو ډېر مسلې به د انصارو د چانه زده کولې، د يهودو نه زده کولې. او يهودو کې دا مسله وا چې هغه به د خې سره کورواله په دې طرف باندې کو، په دې سیډ باندې وکړو، یعنی د خزي باغ طرف ته مخو او شړې به سره کورواله کوي. وایي چې دې کې خزه پټي خزم پټي او سړی چې دې ښکاری نه اخزي ته. نو دغه طریقه د انصارو اجده کړې و. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو هغه کې دا طریقه نه و، بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خزي سره کورواله کوي. کله چې انصار د دینه خبر شو نو هغه ته خبره ډیره غټه ښکاری شو، خاطر شو د خو سره دې کورواله کوي، تاسو دا طریقه هم کوئ دام کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه، الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. د خپل فصل لږ څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. خا په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانوم نو شکر وباسي چې مسله د دې واضحه شو. یو دا ده چې خزه خاوند د یو بل عورت له لاس وړلی شي او کنه نو د کې هیڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. خزه او خاوند له الله اجازه ورکړې ده چې د یو بل نه څنګه پیدا او خونه غستې شي واخلي، سوای دا کارونه کوم شریعت ورکړي دا مخکې روان دي. د خونه غستې طریقه دا ده چې سړی د خزي عورت له لاس وړلی او خزه چې د سړي عورت له لاس وړلی نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښود، د دې سینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستې شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچی ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله پرې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خون د اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. څه په اجازت دی،
صفا اجازه ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم. نو خزه خاون کې یو بل ته عورت ښکاره کی او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راويستو جایز دي. دلته دوه مسلې په دې کې د نړۍ چې کپړې موشته شي ټوري او دویم د چې یو بل ته کته شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې ځل کې پرتی خو تاسو نشي کولای. او زم خیر دی تاسو کوي خود ادب په طریقې او تاسو د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي چې ادبناک کوندګي او د علماو نه د تاسو کې سحرج نشته. و چې سړی د مثال کې موږ دي شي وای او کېدی چې دي شي په من کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي او د دې مسلې نه خبر نه او سره به دنه خورو چې دې مسلې چې د اجازه تو نه خبر وي کړي دې اجازه تو نه خبر او دغه اجازه وو خو د چته تپوس د چته تپوس نه او که تپوس کړي دی جاهل نه کړي نه وته ویلي چې دا مسله خو شتي چې خزه خاوني یو بلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. خا دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي. دغه یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنې شکل دغه ده چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه من راغلی د رسول صلی الله علیه حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبورها. هغه شی ملعون دی او لعنت پیدا کوم شی چې د خزي سره د شاده طرف نه کورواله کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچ به کړی او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کیږي اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړی د وخت خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده. نو په کوم کې چې ته نقصان نه به کول اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي دا حرام دي. نو دبور کې کورواله کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسمه مزي غسته ده د جایز دي. صرف کورواله نه من راغلي چې درځي کې به خیر سره جما نه کوي. دویم چې کوم جما حرام ده هغه چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي کورواله کې دا حرام کار ده. د شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې ده هغه حرام دي. ها د حایزي زنانه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماری دا غیر من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی ده. نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به وسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خزي باندې کله بیماری راشي دغه نه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی به دغه نه بزن بالکل لري ساتي. دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خزي نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله باندې کوي. دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي اعلم بل او د ضروري او کنه داغه نه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه په کار چې جنې ته به نقصان ورسي یا په لکه نقصان ورسي. د ځینې الکان اول پر ول دغه نعمت الله ورکینه غ نعمت په ډیر خو ګولې د دې سره چې دی الکتم نقصان ملوي او دی جنې ته هم نقصان ملوي حدودو کې دنه چې ته پته ولګي. اوس کې دې چې تا کې طاقت دی جنې کې طاقت نه دغه لحاظ وکړه بلکې مو خود دا وي چې قبل پرز د خزم منه کی چې نن ما سره کورواله مکه او یریږي نو دې خاون له پکاره چې غلي شي بس اصل لازم غوښنه چې په اول شپه باندې بسړی کورواله کې ډېر پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړیو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکه د دې درې درجې د ټولو غوړه درجه لري چې غسل وکړي. غسل دیو کی او بیا دې به دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نو دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو بچاردان. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کی او به په دویم پر چې د کورواله کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود. دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي. د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي. د دویمه درجه ده. او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل وکي نه ولم بي او نه چاردام وکي نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز دی. خو غوړه طریقه ده چې غسل وکي
که غسل نشي کولای چاردام دی وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه، خو غوره طریقه یې څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بغیرتوب غټه نښه ده، الله یې ته موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري، ما خو یې دومره پیرې پرون قربانه وم، هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه، دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې داسې وو، دا داسې وو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووي، ما ورته دا ووي. اعوذ بالله، دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالت بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی، دغه ښځې مبارک کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووي، ما ورته دا ووي، نو ښځه هغو ته قصې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارک سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو، نو وي ساري خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووي او ما ورته دا ووي، دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست او خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته، خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي، چې څنګه لاړ بس، که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه، هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم، پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي، د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بیني وبینه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو، نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو، موږ به بیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږدي، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي، ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري، څه حرج نشته. هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي.